چې موږ پښتانه د لور مبارکي ناخلو موږ په دې خفه یو چې تا مالې ما ته ویل چې لور دې وشوه مبارک دې شه علن کې لور د الله رحمت دی علن کې لور خیر دی علن کې لور کې برکت دی دا لور د دعا ځای دی والله چې تر قبر او تر مرګ به دعاګانې درته کوي همیشه تاسو وګورئ لورګان هم خیر دی وګورئ خپل زامن هم لږ وګورئ چې ستا قدر عزت ستا لور ډېر کوي او که ستا قدر عزت ستا زوی ډېر کوي د زوی نه به ته پازا پې زوی پسې به ته منډې وې د هغې بهر سو کې واده به وله وکړي ښځه به وله وکړي ځان به ستړی ستومانه کړي یو میاشت وه چې تا سره تېرېږي درته به وي پلاره ستا کار خپل دی زما کار خپل دی خپله لار دې شړه او خپله لار به دې شړم او دغه لور چې تا ورکړله واده شوه دا چې هغې ځینې واپس تا کره راشي نو ام تا ته دعاګانې کوي ام ستا د خیرخواهۍ غم ورسره دی ام ستا د کامیابۍ غم ورسره دی دلته چې راشي والله د پلار او د مور سترګو ته ګوري چې زما مور او پلار څنګه دي زما مور او پلار خو نه دي خراب شوي زما مور او پلار خو په کم تکلیف کې نه دي زما مور او پلار خو په کم مشقت کې نه دي او د دې زامنو د لاسه والله پلاران په اور کې ولاړ دي د دې زامنو د بد اخلاقۍ په وجه باندې پلاران په سور اور کې ولاړ دي پلار غږ نشي کولی بیچاره خو غږ کوي خو لانجه جوړه ده قوم خبرېږي نسب خبرېږي خاندان محله خبرېږي خلک به وایي دا څه شرمېدلي دي هر ورځ پکې جنګ دی هر ورځ لانجه ده ورنه د ځوانانو پلارانو دومره تنګ کړي دومره تنګ کړي دي چې دا پلاران په خولې باندې غږ نشي کولی او لور یو د دعا ځای دی لور یو د خیرخواهۍ ځای دی لور د یو برکت ځای دی یو د مینې ځای دی خو بدبختي دا ده موږ حجونه هم کوو موږ طوافونه هم کوو موږ په اول صف کې منځونه هم کوو زموږ په لاس کې زر تسبیح وي موږ تبلیغونو لم رواني او کو خبره د لور د میراث راغله بیا موږ پښتانه یو بیا لور میراث پکې چا راوستی دی او دا لور چا په میراث کې شریکه کړې ده د میراث نه تا محرومه کړله تعلیم نه تا محرومه کړه د خیرخواهۍ نه تا محرومه کړه او دعاګانو والا زیم دغه دی د خیر زیم دغه دی د مینې زیم دا دی موږ وله هېڅ نه ورکوو موږ دې لور ته په داسې یو نظر ګورو چې پیدا شي په ایمان ووایه چاله دې کله چې سر بسکټ بار ایستلي دي تو ووایه په ایمان ما ته د یو سړی راوښیي چې زما لور شوې وه او چې زما مبارکۍ له څوک راغلي ما بسکټ هم رایستلي دي ماچۍ هم رایستلې ده چې کم کار مې په زامنو کې کړی هغه مې لور کې خامخا کړی او داسې پې خوشحاله وم لکه څنګه چې په زوی خوشحاله یم یقیني وایم والله کو پې خوشحاله دي پې خفه مبارکی نه اخلي چې بسکټ نه راوباسي وی لور شوې ده څه چلو شو د الله مخلوق نه دی چې پیدا شو الله د لور درکړه په دې زمانه کې شکر وباسه چې انسان پیدا دی زناور نه دی پیدا داسې نه ده مونږ خو داسې که نه هلکه میراث کې برخه شته والله که ما درته ویل دا د حجونو خاوندان نه دي دا چې هر کال روان یې هلته سر خریلی را رواني سر خریولو نه تېر شه د خور له په میراث کې برخه ورکړه چې زه دا خو یو حج دی که نه چې 50 حجونو کې 50 حجونه او تا په میراث کې خور له برخه ورنه کړه او تا په میراث کې لور له برخه ورنه کړله کو ته په دې حجونو خدای پاک وبخلي نه پښتنو خبره به نه کوم لوډ سپیکر دی ورنه داسې دی نه ښایي راشه ما ته ووایه څه ګپ خو نه دی او نه څه ټوکې دي ته به صرف حج نه ځې دلته لور له په میراث کې څه برخه نه ورکوي په دې پیسو باندې روان دی ځي حجونه عمرې کوي په دې پیسو روان دی ځي تبلیغونه کوي په دې پیسو نه کارونه کوي په دې پیسو کېږي پردی حق دی لاندې کړی دی د لور حق تا لاندې کړی په هغې د ځان له کور جوړ کړی په حرامو کور کې اوسېږي حرامه کې اوسېږي په حرامه ځمکه باندې موس کې په دې باندې موس کېږي دا ستا د خور حق دی راشه بیل که ورته خورې دا ستا حق دی دا زما حق دی لورې ستا دا حق دی او زویه دا ستا حق دی تاسو ته پته ده او پلارانو چې سبا ورونه خورګانو له حق نه ورکوي ذمواري ده په ژوندانه ولا ځمکه بیله که دا ستا حصه ده دا ستا حصه ده دا د لور برخه ده او دا د زوی برخه ده موږ د لورګانو د میراث په غم کې نه د هغې د مبارکۍ په غم کې نه د هغې په خوشحالۍ په غم کې نه د هغې د تعلیم په غم کې نه بس صرف تسبیح پیدا کړو سبحان الله کو په دې سبحان الله ته خدای وبخلې دا ځای ده نه ښایي ګپ خو نه دی چېرته موږ پښتانه داسې نه یو لکه ووایه یو که نه یو که نه الله ماشاءالله یو نیم سړی به داسې هغه به هم ډېر یو الله والا سړی او ډېر یو بزرګ به یو ډېر یو نیک سړی به چې هغه بچي راجمع کړي لورګانو ته وایي چې لورې دا ستا حصه شوه او زویه دا ستا حصه شوه په سبا به زه مړ یم چې پوټې دوه خو راته وکړي که نه موږ مولیان نه موږ مولیان هم نه ورکوو ښه صفا خبره به کوو د بوسو لاندې به وبونه چې زموږ شیخان دي زموږ مولیان دي زموږ مفتیان دي هغې ته وایي مفتي صاحب ورکړه دې لور خور له حق که نه جیسو که نه او دومره حق ته رسېدلي یو چې دې خور ته وایي ستا دا حصه د خور وایي څه کې ولې زما د پلار په کور کې روټۍ ورکې نه نه دا روټۍ ستا د پلار په کور کې خدای پیدا کړې ده